زما پلار خو ولاړی دغه یو بندي را پاته دی دیم زه علاقه مه دی زه نسم علاقه ولی تار مطار وزیره ورسه دی به بیرته بندي کې بابا دا ګل بویه وا په بندي خانه کې زما د خوا دا بېماني ده ما په تا دونې باور وکړ چېرته ګلشن چېرته ما په تا دونې باور وکړ چېرته اوس دا ستاسې خبرې پر ما یوه ذره تاثیر نه کوي که ته او که دا ټوله راسي ولا کوم دغونې نه کې په کیسه کې یم زه به الله ځان را اچوم کلبه جرابه سمه ډاکټر خو نه برجواله جوړ ټکوامه نجار خو نه سره مجه خیاط خو نه غل یم غل ورسه اوس پوس ولې چې څوک یم پوس شورم یا چیرې شورم نه شورم پکې اچار سره کوه شورم غلیم نه شورم اچار کوه نه شورم شوره بنا نه شورم داسې غل نه یم زه چار ځای تللی یم هغه ځای چارجر خو مې پیدا کړي موبایل راکړه ژر کوه سلوشن مې پکار دی د یوه سر مې لس دانې لسیان واخیستله لس سره سري وه هغه به زه سلوشن کړم د اوبو ګیلاس هم نه لرم په کور کې شوره بنا دا مسله خو را پرېږده یو لمونځ پر کومه ستا قربان سم دا مه وړه در سره دا نور شان خو جګر د یوړه پرې چې مې غږ نه دی درته کوي دا مسله خو را پرېږده ښه یوازې چې پر ځان د مسلمان شک رالی یعنې زه بیخي ګناهکاره یم دونې ګناهکاره یم چې مونځ به م نه کوم تا څه فکر کړی دی زه مونځ نه کوم شکر دی مسلمان یم تا به لا منځونه قضا کړي زه منځونه لا نه قضا کوم سهار پر 5 بجې راکښېنم یا غله وروره زما د خبرې دا مطلب نه و چې ته لمونځ نه کوې خو د هغه یوه دا مسله وه ما که جلا پرېښوله باره به زه لمونځونه پر کوم ښه ورور هم راته وایه او غله هم راته وایه ګوره ما چې څه ګناه یې کړي دي دا ټوله ستا په غاړه دي ته دا فکر کوې چې زه به مونځ نه کوم زه مونځ کوم دا ګل واولېدې ته دا چاړه ونیسه دا ګل را واولېدې شور ونه خورې دورې ګوره دا بېماني ده ما په تا دونې باور وکړ چېرته ګلشن چېرته ما په تا دونې باور وکړ چېرته په ما چې باور وکړې ما کور ته راوښتې غلاوې کوې او په ما باور هم پسې کوې راکړې توګه دا موبایل دې هم اخیستی دی بخښه غواړم په کور کې درې کوچنیان مؤمنان ورونه مې دي مریضان دي مور خواره کوي اول واره دي چې زه راوتم غلا خو مور مې وړې وه ولې ژاړې زړه ته دا خبره چې وکړه دا د مور خبره چې وکړه زړه دې رانه راکړي دا هلته کښېني دا خطري شی دی د مور حساب کوم استاد د غلاوې مه کوه دا بد کار دی دا مې اول وار زما په ژوند بیا په غلا نه کوې وروره والله شاباش
ته راسه چای ور واچوم رنګ مې د خطرناک و لږ خطرناک وي خو خوند یې نه و چې داسې خوند یې نه و چای در پیسې راکړه و پیسې در کوم د دواو لپاره پیسې در کوم ور چای وڅښه ښه نه مه کوه شوره موبایل راته بیرته شور ونه کړه دار کار خپل هنر غواړي ښه مساله خو زه وړم او تا پر ما د چې شک کړی در سره دا واره یې رخچلم بایلول شور ونه خورې دا واره یې برتونم در سوا چپ شور ونه خورې ولاړم بابای ماما ځان مراچه وروره ستا مشکل چی شي موږ به ورې درسو خبر بر د سره وکړو یا ترا تاسو ځان مراچه وستا مشکل چی شي چا زیر کړي چا صدر ته ویلي ستاوان ما وانځ کړي دي چاره مشکل جی موږ دراله وخو ځان مراچه و یا بالا ځان راچو ما بسته بالا نه غواړم وروره ژوند څه بیزاره ما وروره مشکل دي چې دی مشکل دی وای خو خبره چې د پر څه لیوانه سوه تاسو 400 واس هغه واس اوس دا تاسو خبره پر ما وزره تاثیر نه کوي کته او کدا ټوله راسي ولکه دغه نه کې پکې سکه مزه بالا ځان راچوم و مې نه نسی چې ځان باندې را علاقه ما او نو ایسته سوام پر تاسو شته ترم را سره تلله و مې ایسته د دې څخه دا دونه غټ سرجم دی بار تاسو شته ما ایسته سوام ځان راچو ملکه پر تاسو شلم در باندې مشلم و بار ورسه ژوند وکړه زه د ژوند بیزارم ځان راچو نو تاسو ما ته لاندې ولاړسته توبه مې دا څنګه خلک یاست دغه ته مې نه پرېږدي زه ژوند وکړم ځان راچو ما مې نه پرېږدي زه وکړم چې ستاسې د لاسه ایسته سوام ایسته سي نه مې خوښېږي دا ژوند نه مې تاسو خوښېږي نه مې دا ژوند خوښ دی ایسته سي بالا اوس به زه د وخته مړ لا وای دا څونه زما وخت را ضایع کوي ایسته سي ایسته تو خو راته چې سر خلاص کو ځان ولې راچه چې سامه ده صحیح دی زه ځان په یوه شرط د جزا نه راچوم تاسو ما رئیس جمهور کړئ زه رئیس جمهور شولم بیا صحیح دی بیا ځان نه راچوم او وروره دا لیونی دی دی اوس رئیس جمهوري غواړي اوس به ورسره ومنو اوس بله چاره نه لري چې را تاسو بالا بیا دی پیژې کار یې پیژې اوس به مازې وژغورو مازې چې را تاسو بالا داسې نه به مشکل راته جوړ کړي یا څه مشکل جوړوي وروره ښه سمه ده منو یې باچا مو یې را تاسو داسې په دې قناعت کوئ چې زه ستاسې باچا یم بالا و منو یې وره تاسو صحیح سو رئیس جمهور شولې راځه زه به باچا یم قناعت سره کوو را تاسو ښه تاسې دا قناعت کوئ چې زه بالا ستاسې باچا یم صحیح دی اوس خو بیخي ځان راچوم اوس خو بیخي ځان نه پرېږدم هغه په دې خاطر چې تاسې یو لیونی خپل باچا کوئ نو بالا خو نو دغه کیسه ده لرلم رښتا ویلي دي که د لیوني صاحب مه غواړئ مې ورکوئ دغه دی نو ملک زما په ټوله ملک کې تاسې وګورئ چې بې ګله ځای پیدا کړي ټوله ښار مې په ګلانو کرلی دی او سږ کال به زه په دې ولس سره د دې ولس سره به ډېر ښه وکړم وزیره او وزیرو بله جناب وزیر قدردان مهربان شهنشاه جهان سرتاسری سرجهان ستاسو په خدمت کې وزیر شهنشاه حاضر دی ډېره زیاته مننه تارې متار وزیره ما د یو شي دپاره راغوښتی د یو څو خبرو دپاره سږ کال غواړم چې د دې خلکو سره زه ډېر ښه وکړم بله علي جناب امر کوئ څه خدمت کولی سو تارې متار وزیره زه نن یو نوی امر صادروم ورسه بندیخانې ته ټوله بندیان دغه کسور ته وایي که بې خوشي که بې غم
خوشې ټوله خوشې که تک دې نادین ځه امر پر ځای کیږي جناب عالی. جناب عالی ټول بندیان خوشي شول ستاسو د امر مطابق. ډېر ښه مننه تارې متار وزیره. دا بابا څوک دی تارې متار وزیره؟ تې راوغواړه بابا دلته راسه. جناب عالی دا د بندیانو د جملې څخه یو بوډا بندي دی. دا راوغواړه بابا دې خواته راځه. راځه الله دې راوله بابا. خو د داس ګاډۍ به مې در استولې وای څونه په ځنډ رالې. داسې که چې کړی وای باچا صاحب ډېر احسان به جما به نه دی وای. وای داسې ومه لکه ته او داسې به څه لکه دا زه. ته سپین ږیری سبا به زه هم دغسې یم بابا د څونې وخت څخه بندي یې بابا؟ باچا صاحب زه د هغه رئیس بندي یم چې ستا پلار باچا و او ته ډېر مهربانه یې. ستا قربان سم ته ډېر مهربانه یې چې تا هم ګرده بندیان یې لا کړله په هغه کې یو زوم ومه. الله دې کامیابه لره ګرد عمر دې الله باچا ولره چې زه در خپلو بچیانو کور ته ورسېږم. تارې متار وزیره تا زه ولې نه خبرولم چې زما د پلار د وخت یو بندي هم دلې سته او دی خو زما د پلار د لاس آخري نشانه ده. نو دی زه څنګه پرېږدم؟ زما پلار خو ولاړی دغه یو بندي را پاته دی. دویم زه یې لکمه دی زه نسم یې لکولی تارې متار وزیره ورسه دی به بېرته بندي کې. بابا دا ګل بویه په بندي خانه کې زما د خوا. باچا دا زما د ګل د بهېدو وخت نه دی. داسې نشي کېدلی. تارې متاره دی ژر ما د مخه ایسته کړه. بله جناب عالی ځئ باچا ورحمېږه راباندې. پلاره نن بیا ستا یاد تازه سو. پر دا چوکۍ چې زه ناست یم ستا پر چوکۍ نن مې ستا د لاس آخري نشانه بیا ولیدله او هغه مې بېرته بندي کوي. تارې متاره زه در روان یم.